د پښتونخوا په کورمه کې د پوځ او وسلوالو جګړه 3 پوځیان او 2 وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پښتونخوا د کورمه ضلع په ارولی سیمه کې له ترهګرو سره په جګړه کې 3 پوځیان وژل شوي. د دې نښتې په اړه تر اوسه کومې وسلوال ډلې څه نه دي ویلي. ISPR په بیان کې ویلي چې دا پیښه د پنجشنبې په شپه شوې ده چې وایي د ISPR په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د ډسمبر 29مه شوې ده چې وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه او پوځ په مؤثره توګه د ترهګرو ځایونه په نښه کړل. په وژل شویو پوځیانو کې یو د سیند د خیرپور اوسیدونکی 43 کلن سپیدار شجاع محمد، بل د بلوچستان د حزدار 32 کلن نایک محمد رمضان او دریم د سیند د سکر 30 کلن سپاهی عبدالرحمن دی. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د سختو ډزو په تبادله کې 2 ترهګر وژل شوي دي. وایي له هغوی څخه وسلې او ګلاب بارود هم ترلاسه شوي دي. خدای نه دی ویلي چې هغوی له کوم تنظیم سره تړاو درلود. په بیان کې دعوا شوې چې وژل شوو وسلوالو د امنیتي ځواکونو خلاف به د خلاف په ترهګرۍ فعالیتونو کې فعاله برخه لرله. بیان پر مخ زیاتوي چې په سیمه کې د ترهګرو د مکمل ختمېدو لپاره د پوځ لهم عملیات روان دي. ISPR وایي د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د خطر د ختمولو لپاره هوډ لري. په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او تېره ورځ د پوځ د مشر عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې پوځ د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر خپله کلکه اراده ټینګار کړی و. د روانې اونۍ په پایل کې د بلوچستان په کاهن سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ښخ کړل شوو چاودېدونکو موادو په چاودنه کې 15 پوځیان وژل شوي وو. د غبري ذمهواري د بلوڅانو یوې وسلوال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي پر غاړه اخیستې وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه.